افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې یو کال وړاندې د وژل شوي جاپاني الاصله افغان تیتسو ناکامورا د لومړي تلین په مناسبت هغه د افغانستان لپاره یو ارزښتناک شخصیت وباله، خو وایي ترهګرو یو کال وړاندې هغه له افغانانو واخیست. نن په افغانستان او نور نړۍ کې د ډاکټر ناکامورا یا کاکا مراد لومړی تلین لمانځل کیږي او پر ټولنیزو رسنۍ هم د هغه په یاد ځانګړی هشټیګ چلیږي چې زرګونه خلک هغه ته خپل عقیدت وړاندې کوي او هغه یې د افغانستان یو ستر خدمتکار بللی دی. ولسمشر غني د ناکامورا په اړه یو تفصیلي پیغام خپور کړی دی او هغه یې د انسانیت او حوصلې سمبول بللی. 83 کلن ناکامورا د 2019 کال د ډسمبر په 4 په جلال آباد کې د خپل دفتر له 4 نورو کارکوونکو او ډرایور سره په موټر کې روان و چې وسلوالو پرې برید وکړ. 4 همکاران او ډرایور یې ځای پر ځای ووژل شول او ناکامورا هم د سختو ټپونو له کبله په روغتون کې ساه ورکړه. د ناکامورا وژنې د افغانستان او پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د افغانانو او نړیوالو غم او غوسه راپارولې وه، خو د هغه وژنې په تور تر اوسه هیڅوک نه دی نیول شوی. د ننګرهار والي ضیاء الحق مرخیل وایي ټوله کې هر افغان ورباندې دردېدلی ده. عاملینو پسې جدي پلټنه کوو، امیدواره یاستو چې پیدا یې کوو، د قانون منګولو ته یې وسپارو. د جاپان د خیریه موسسې PMS د تیتسو ناکامورا د 1980 په لسیزه کې افغانستان ته په جزام ناروغي اخته ناروغانو د علاج لپاره تللی و، خو بیا یې وروسته هلته د شدید وچکالۍ له کبله د اوبو خور د نظام په برخه کې شاوخوا 20 کاله کار وکړ. ډاکټر ناکامورا په 1991 کال کې د هیواد د ختیځې برخې په یوه غریزه سیمه کې 3 صحي یا د روغتیا مرکزونه جوړ کړل. د افغانستان په لویدیځ خیوې ولسوالۍ کې د اوبو د ستونزې حل په موخه 1400 ژورې څاګانې وکیندلې. له کونړ سیند څخه یې د 25.5 کیلومتره کانال چې مروارید کانال په نوم یادیږي جوړ کړ چې په مټ یې شاوخوا 15,000 هکټاره شاړې ځمکې بیا آبادې کړې. هغو خلکو ته چې له همدغه ځایونو د اوبو د کمښت له وجې نورو سیمو ته مهاجر شوي وو د بیرته راتګ او د کار زمینه برابره کړه او خلک بیرته خپلو سیمو ته راوګرځېدل. تر 2014 کاله پورې تقریبا 8 نور اضافي کانالونه هم جوړ کړل چې شاوخوا 14,000 هکټاره مځکه خړوبوي. ناکامورا 1946 کال د ډسمبر په 15 د جاپان په فوکوکا ښار کې زیږېدلی و او په جلال آباد کې تر وژل کېدو څو ورځې وروسته د ځانګړو مراسمو په نتیجه کې د افغانستان په بیرغ کې پوښلی جاپان ته یوړل شو او د فوکوکا ښار په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. منظر شهید، ډیوا، امریکا غږ، واشنگټن DC.